السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ورور عریف خان yousafzai یو ځل بیا تاسو سره ملګرو ان شاء الله نن بیا مونږ نو ملګرو سره بس تاسو ملاقاتونه کوو دا غینه به تاسو کوو او ان شاء الله تعالی چې څومره دلته کې مسافر دي نو زمونږ دا سفر به دغه شان دي جاری تاسو ملاقاتونه به ان شاء الله غي سره کوو. مونږ سره اوسئ یو دا ویډیو ګورئ ملګرو. مونږ سره زیشان خان ناشته. زیشان خان نه مونږ تاسو کوو چې څومره وخت دی شو په دوبای کې او وختونه څنګه تیریږي او څه کار کوي. زیشان خان څنګه؟ شکر الحمدلله بس مزید بالکل امن دی. ها زیشان خان دلته کې څه کار کوي په کومه کمپنۍ کې او څه ډیوټي کې خوشاله خپای او دلته کې کومه راغلی او تقریبا 3 کال مو شو. ها او ډیوټي شکر الحمدلله خلاص مزید دی. ها خوشاله خوش الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله. نو بس او تنخواه منخواه خالد خیر؟ شکر الحمدلله بس د کور گزار کیږي. شکر دې خیر سره بس چې مسافر خوشاله مړه نو بکی او سودا مودا چې نو کوم ځای نه لري بنگالي بازار نه لري کنه د مارکیټ نه اصل کې زموږه کې مخه ته غټ مارکیټ ته هغه نه راوړي. صحیح وای چې ډېر پړی وای پړ باندې مو سریسته بس هر څه برابر دي. الله لک شکر دی. الحمدلله شکر دی. په هر حال کې د الله پاک شکر ادا کول پکار دي او ځکه چې انسان مړه هیڅ شی نه دی ټول کارونه چې دی الله پاک دی. صحیح خبره ده. څه پیغام ورکې کتونکو ته؟ مزه خو به مینوالو ته دا پیغام ورکم چې کوم په دې وطن کې دي هغه دې دلته مسافري کوي او پیسې دې وګټي ځان لري په خپل وطن کې ټول کاروبارونه روان کړي او د دې مسافرونو دې ځان خلاص. مسافري ډېر سخت کار دی. ډېر او دا خو مسافرو لپاره پیغام ورکو کلیوالو ملګرو ته بس پیغام ورکې او کلیوالو لپاره دا پیغام دی چې کوم لکان دي هغه دې خپل سکولونه او کالجونه په ټیم باندې وي او تعلیم دې حاصل کړي ځکه چې کم سړی تعلیم وکړي نه هغه بیا وروسته ځي. ډېره مننه زیشان خان ستا ډېره مننه. بل ملګري سره ان شاء الله ستاسو ملاقات کوو. ملګرو موږ سره په دې وخت کې چې دی نو حمزه خان ناست دی. د حمزه خان نه به موږ تپوسونه کوو چې ژوند یې څنګه تېرېږي او څه کار کوي دلته کې او وختونه یې څنګه تېرېږي او دلته خوشحاله دی او که خفه دی. نو راځئ چې د حمزه خان نه تپوسونه کوو. حمزه څنګه چل دی؟ تاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې پسې راغلئ او موږ ته دومره ټایم وباسو او کار چې کوم نه زما دلته ټایم کار د ډرایوینګ او وخت الحمدلله ښه باندې کېږي. تخصص کې لکه دلته کې څه مسله نشته؟ نه مثلا ماشاءالله. د کلي درته څه داسې یادېږي؟ ډېر خو هر څه یادېږي کلی خو بس کلی دی که نه هر څه پکې یادېږي ارام دوستان ټول یادېږي. ماشاءالله. ښه دا راته ووایم چې دلته کې ډرایوري کوي؟ ډرایوري کوي. ښه نو وخت ساعت ښه تېرېږي او د کور والا په هغې باندې ښه ښکلې ګزاره هم کېږي ښه مزېداره؟ الحمدلله ښه ګزاره پې کېږي او بس ډرایوینګ کوه د ډرایوینګ کوم. صحیح. څه پیغام به ورکوې مسافرو له څه پیغام به ورکوې کتونکو له د پاکستان خلکو له؟ بس ټولو مینوالو ته دوا سلام او پاکستان کې چې کوم نه بس ټول یاران دوستانو ته دوا سلام او بس دغه پیغام دی. ښه تاسو سلامونه یې وکړل ملګرو خو بس دا سلامونه هم په ډېر څه باندې قبول کړئ. اسې یو تپوس مې دا هم کو د زیشان نه هم دا تپوس کو خو زیشان چې دی نو هغه وایي یاره ډېر تپوسونه به زما نه کوي. زه وایم چې دا د مزدور دپاره موږ وایو چې یاره هم څه وکړو دا مزدور به څنګه پروموټ کېږي که نه چې یاره 15 ملګري یو ځای شي 4 ملګري یو ځای شي 6 ملګري یو ځای شي. اول د یو کس دپاره چې دی نو هغوی د لایسنس داخله وکړي بیا د بل کس دپاره داسې نمبر په نمبر باندې یو کس لایسنس لري لکه کمیټي ونه کړي همدې سره به هغوی د دې لیبرای نه ختمېږي که نه یا لکه څه کاروبار وړوکی ونه شروع کړي داسې ترتیب چې جوړ شي نو ډېره ښه خبره وي. څه دی خیال دی داسې بس دا خو صحیح خبر ده بس چې تاسو هم د مشران پوه شئ او دغه شانتې خبره وکړي میټینګ وکړي نو بس ښه خبره نشته. بلکل زموږ اراده هم دا ده انشاءالله ځکه چې زموږ خلکو تعلیمونه هم کم دي او ډېر خلک چې څومره لیبرز دي دلته کې نو د هغوی د پروموشن دپاره چې دی نو دغه یو طریقه ده چې یاره بس صرف لیسنس پاري زما په خیال نور څه داسې نشته. نو امید کوو انشاءالله تعالی چې الله به د مزدور دپاره هم چې دی نو څه بهتري راولي که خیر.
ډیره مننه حمزه خان، ډیره مننه، خوشاله اوسه، ډیره مننه. عمران خان څنګه په دې ټایم کې عمران خان ما سره ناست دی. د عمران خان نه موږ تپوسونه کوو. عمران خان چې دی نو دی پرون راغلی دی د کلي نه او تازه تازه راغلی دی. ګورو چې د دړه څه وایي. عمران خان دړه دې څه وایي؟ داسې ښه کله دې یادېږي که نه څه بل څه دې یادېږي؟ هغه ملګري واده دې کړی؟ ماشاءالله ملګرو واده یې کړی او داسې مسافرو ته ډېرې زیاتې دعاګانې کوي. مجبوري ده زموږ څوک یعنې څوک داسې غواړي چې یاره د خپل کور نه د خپل وطن نه د خپلو بچو نه د خپلې فیملی نه د ملګرو نه لرې بس مسافر به ډېر زیات په دعاګانو کې یادوي. یو ملګری بالکل نوی دی، تازه دی، یو شپې وشوه پوه شوې د واده هم چې دوه میاشتې وشوې راغلی دی. نو عمران خان ته به ډېرې دعاګانې کوي چې د زړه دلته کې ولګي هسې نه چې میاشت پسې تښتي ملګرو. دا ټول وایي خیر ده، خو بیا څه وخت پس وایي یاره کپنی کینسل کړم وایي کار مارنو یاره کپنی کینسل کړم نو بس په دې وجه باندې چې دن وایي ځمه اکثر داسې ونه کوي کېږي. نو ته به څنګه چل کوې؟ انشاءالله وخت به تېرې ډېره ښه خبره ده ځکه چې اوس دلته کې به څه کوې، دلته به هم مزدوري کوې، دلته هم مزدوري ده. نو لکه دلته کې دا دی چې د درهم نه څه جوړېږي، اولته کې خو بس روپۍ په روپۍ ده. نو څه پیغام به ورکړې کتونکو ته؟ بس سلامونه دي. صحیح ده، ډېره مننه، خوشحاله اوسې عمران خان. الله دې ښه لره او الله پاک چې دا کال 2 کاله په خیر سره تېر کړي چې بیا خپل وطن ته لاړ شي که خیر انشاءالله. او بس دغه دعاګانې دې ومنئ. صحیح ده، ډېره مننه. وختې ما سره فهیم خان ناست دی. ستاسو ملاقات کوم فهیم خان سره چې د دې کلي سره تعلق ساتي او فهیم خان بدن چې دی نو موږ ته ښکلې خبرې کوي. نو فهیم خان څنګه چلې ټیک ټاک صحت دې ښه ده؟ څومره وخت وشي ته ویږي؟ څلور کاله ماشاءالله. او څو ځله پکې تللی کلي ته؟ یو ځل لکه 2 کاله پس تللی؟ نه 3.5 کاله پس تللی. بیا به ته 2 کاله پس بس غریبي ده خامخا 2 کاله خو به تېرول غواړي. بالکل او مزدوري کول غواړي. نو څه محسوس کړې چې یاره دلته کې به ټول عمر پاتې کېږو که نه دلته کې به ځان له کاروبار نه جي ځان له به کاروبار د خیره برابروم بیا به ځو. بل زمونږ وطن چې دی هغه غریب دی. د غریب دپاره خو داسې حیثیت شته نه چې دلته نه سړی مجبوري وکړي ځان برابر کړي ګډ شي کوي ته ځان نه سړی وړوکی غونته جاب روان دي. بالکل نو په هغې سره بیا مشغول یم. صحیح پوه شي یا ګاډي اخیستی یا دوکان نور کاروبار. صحیح خبره ده. بالکل ډېر ښکلې خبرې وکړې. انشاءالله الله دې وکړي چې ستاسو د زړه د ارمانونو پوره شي او د کومو مسافرو چې په زړه باندې څه ارمانونه دي هغه الله پوره کړي او الله پاک د مسافرونو د ملګري خلاص کړي. ښکلي ځوانان دي او هلته کې د خپل کاروبارونه الله ورکړي. دلته هم الله پاک سیټ کړي. دعاګانې ورته کوو انشاءالله تعالی. کتونکو ته بس پیغام ورکړه فهیم خان؟ بس کتونکو ته دا پیغام دی چې خپل موزه او دستو په ټیم کوي، خپل د وروڼو خویندو د مور او پلار احترام دې کوي، یارانو دوستانو سره دې ښه تعلق او ښه صحبت ساتي. بس او مینهوالو ته ټولو ته که مسافر دي که په وطن کې دي هغوی ته سلامونه. بس نور خو داسې څه د خاص خبره شته نه چې ورته ووایو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. ښه څنګه چل دی احمد باچا؟ طبیعت دې ښه دی؟ ټیک ټاک یې؟ صحت دې ښه دی؟ ملګرو حماد موږ سره ناست دی. دننه به تپوسونه کوو. حماده وایه که نه وختونه څنګه تېرېږي؟ بس هماغه چې ستاسو دعاګانې ستاسو شکریهګار یم چې دومره لنډ ټایم وخت راغلی او زمونږ د لیبرو تپوس موږ سره اوچت هم کړو. دلته خرما کار کوي بیا ټولو مسافرو ته کلیوالو ته مېلمنو ته ټولو ته دعا سلام کوو. زمونږ غونته کې لیبر او دلته مزدوري کول او بیا داسې یو سړی راتلو چې زمونږ غږ راوچتول دا ډېر ګران کار دی. نو ستاسو همت ته سلام. ډېره مننه. بس زموږ کوشش هم دا دی انشاءالله. ښه څنګه وخت دلته ښه تېرېږي؟ بس شکر الحمدلله الحمدلله. مزدوري ښه روانه ده؟ بس ښه ده، ښه مزه کوي، کمپني ښه ده؟ ښه ده، ګزاره غونته کې کوي. دلته مزدوري کوو کلي ته یې بس. نو بس مزدوري خو به کوو، یا به دلته مزدوري کوو یا به هلته مزدوري کوو ځکه چې د مزدورۍ نه بغیر نه کېږي.
بس زه خو ټولو ته دا یو میسج کوم چې بس دلته یو کس تکلیف کې خو کور کې ورسره ټول خلک لکه فایده شي. بس دې وخت خو مزدوري کول غواړي یا کول دی او ځان بچول غواړي. بس په مزدوري وکړي څه به وکړي صحیح ده. او خپله مزدوري خپل وخت تېرول غواړي امن کې وو نشو او تماشو نه دغه نه خدای دغه یو میسج دی. نو څه دا نشته ینګ هلکان ټول لکه چې اوزګار یې نو څه ناڅه کوي چې مصروف وي نو الله پاک پرې ساتي. بالکل. څومره وخت وشو پرې؟ ما خو 4 کاله کېږي. 4 کاله. او څو ځله تللی؟ یو ځل تللی. بس؟ نو بیا به کله ځې ګټې کله دې یادېږي؟ کله خو ډېر یادېږي چا ته نه یادېږي بس مزدورۍ څه دې ډېر یادېږي؟ بس خپل وطن یادېږي کله یادېږي مازدیګر یادېږي. مازدیګر کې څه یادېږي؟ بس مازدیګر کې به راووتو مخکې به بللو کرکټ مو کټ کوو تماشې مو وکړو مشران سره به کېناستو تپوسونه بس دغه یادېږي. بس مسافرو دې الله پاک مل شي او څه پیغام ورکړي؟ بس پیغام پسې نشته ستاسو یې دغه پیغام دی ستاسو نه غټ پیغام نشته. صحیح ده. تاسو کوم کار کوئ نو بس د دې نه ښه کار نشته دی که هر سړي ته پته ولګي. بالکل. ډېره مننه احمد خان چې موږ ته ټایم راکړ. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. ډېره مننه. ډېره مننه ملګرو چې تاسو ویډیو وکړه. ملګرو موږ سره اوسئ د دغه شان ویډیوګانو لپاره او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. لیبر سپورټ آفیشل او لیبر سپورټ ارګنایزیشن زموږ پیج دی او د یوټیوب چینل چې دی لیبر سپورټ آفیشل دی. ملګرو ډېر مننه د ویډیو کتو. د خپل ځان خیال ساتئ. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. مسافر ډېر زیات په دعاګانو کې یاد ساتئ. د مزدور ډېر زیات خیال ساتئ. خپل ورور عریف خان عزتي ته اجازه ورکړئ. السلام علیکم.